دوستانو افغانستان کې چې کله یو ماشوم کوی ته وغورځېدو نو د طالبانو وزیر دفاع ورسره څه وکړل. که تاسو دا واوریدل نو تاسو به هم ډیر زیات حیران شئ. خو دې نه مخکې چې دا معلومات درکم هغه ملګري چې زموږ په چینل باندې نوي وي تر اوسه پورې زموږ چینل نه سبسکرایب کړی زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ ورسره بیل آیکن هم ووهئ. دوستانو نن سبا د افغانستان باره کې ټول خبر دي چې ښه امن راغلی ده او ټول هر څه ښه صحیح دي، خو ځینې خبرې داسې وي که هغه تاسو واورېدې نو تاسو زړه به ورسره ډېر زیات خوشحال شي. افغانستان کې یو ماشوم په کوی کې پرېوتو چې د هغه نامه حیدر وه. ملګرو کوی ډېر زیات غټ و، دی ډېر زیات کوشش وکړو خو بیا هم ماشوم په 48 غنټو کې راوویستو خو هغه بچ نشو او وفات شو. د ماشوم خو وخت مکمل و، خو د ټولو نه ښه خبره دا ده چې هغه دپاره ټولو پښتنو دعا وغوښته، کوم چې د ورته خلک وو کوم چې نور وو هغوی وله دعا وغوښته او د طالبانو چې کوم وزیر دفاع ده هغه هم وله دعا له لاړو نو په دې باندې هغه د ټولو زړونه وګټل. یو وخت داسې و چې هغه وخت کې په سوونو مړي وشو او چا به تپوس هم نه کوو او اوس یو ماشوم مړ شو او هغه له وزیر دفاع راغلو او ورته وجړېدو. ملګرو اسلامي حکومت دې ته وایي چې کوم ریاست وي هغه خلکو سره ودرېږي. دوستانو تاسو له طالبانو د وزیر دفاع د دې کار باره کې څه ویل غواړئ موږ ته لاندې په کمنټ کې ضرور ولیکئ. دا و زموږ نن ویډیو، تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم.